چې خپله کمه وړه خورې د وړو بوجۍ به ګاونډي سره نیموي هغه 1400 کاله کیږي دا عبادت دې پرېښی دی او خپلې جامې چې اغوندې د ګاونډي جامې به ګوري چې ګاونډي جامې شته او که نشته مولانا صاحب 1400 کاله کیږي هغه عبادت دې پرېښی دی د خپل جیب پیسې به غریب سره نیموي 1400 کاله کیږي دا عبادت دې پرېښی دی خپل انګولی او سالن به خپل غریب ګاونډي سره نیموي 1400 کاله کیږي دا فرض عبادت دې پرېښی دی حجونه نفلي به پرېږدي او دا لری فرض به پرېږدي کلي کې دننه د خلقو ودونه به ارزان کی ځوانان دی لوی شوي دي جنکې پیغلي شوي دي دا ودونه ارزانول غواړي چې واده ګران شي زنا ارزانه شي مولانا صاحب او امي صاحب 1400 کاله کیږي د واده اسانولو فرض عبادت دې پرېښی دی او زه دې په نفلونو باندې تقسیم کړم اوزګار نه یم تا څومره عبادتونه پرېښي دي خلک ابو جهل صاحب هم طواف کولو محمد مصطفی ولاړو غوږی ورته ایښی ابو جهل اجي صاحب طواف کولو تلبیه ویلا لبیک اللهم لبیک لا شریک لک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی قدن بس پدې ځای ودرېږه مخکې نور څه ونوایې ځکه رسول الله ته پته وه چې تر دې ځای پورې دا سړی صحیح خبره کوي مخکې نور ګندګي خوروي نو هغه وی لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکه وما ملک اے اللہ ته یوی هیڅ شریک دی نشتا او یو شریک دشته چې هغه لا دا برخه تا ورکړې ده تا د ورځې خاوند ګرځولی دی تا ولا هر څه ورکړي ولې د ابو جهل اجي صاحب دا عقیده د نن د مسلمان عقیدې کې فرق شته ته هم دا وایي یره جي د دنیا د چا د مخې آباده ده الله ولا برخه ورکړې ده دا تم وایي خو ته پښتو کې وایي هغه عربۍ کې وایي نور ستاو ته د ابو جهل کې هیڅ فرق نشتا خود جناب محمد مصطفی په زمانه کې وو الته غیرتي خلق وو د ابو جهل سر والو او یو د ګنګې کوی ته وغورځولو نن د محمد مصطفی سپایان نشتا چې تا د ګندګۍ کوی ته واچوي چې دا دین ژوندی وم والله که در سره ومنم چې د مسلمان تحفظ په کم دین کې نه وي چې د مسلمان ښځې تحفظ پکې نه وي چې د نهارې خېټې د مړولو پروګرام پکې نه وي چې د بربندو سرونو د عورتونو د پردې انتظام پکې نه وي او د بل مسلمان د دک درد نه خبرېدل پکې نه وي المسلمون كجسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله چې تر څو پورې داسې مثال نه وي لکه زما لاندې کټه ګوته خوږېږي زما سر ورته بېقراره او که زما بره په تندي کې زخم دی لاندې ګوته مې ورته بې ارامه ده چې دغسې ټول اسلام یو وجود نه جوړوي زه تا سره هغه دین خدای که ومنم چې ویې منم د سړي بزګی کوه منځونه څومره چې کونه وینځی شي وینځی څومره چې غسلونه په خلکو کوي ودې کړل ټول عمر اوله جمعې ته غسل سنت دی اوله چې راوځي خوشبو لګول سنت دی اوله جمعې او یا کاله زما پلار زما نیکه زما هور چې څومره زمونږ نسلونه وفات شوي دي هغه عاجزان چې پیدا شوي دي مولا ته دغو عطرونو او دغو زکاتونو د منځونو په دې کې دې مشغوله ساتلی دی چې تز مړ شي هر مړی د قبر نه او د مرګ نه 10 منټه مخکې وغږوه ورته چې تا په ټوله دنیا کې د الله دپاره څه کړي دا خرپس به درته وایي چې شکر دی منځونه 5 منټه 5 وخته مونږ مې کړی دغه کار دې کړی دی به ته چې نو په ایمان دی په دې زنکدن کې د وجلو قابل نه دی تا ته خدای دومره لویه دنیا در راستولی ده دا صرف د یو مانځه دپاره